د لرګي له زړه راوتلی هنر نجاري. د نورو هیوادونو په څیر د نجارۍ هنر او د لرګیو څخه جوړیدونکي توکي په افغانستان کې خورا اوږده مخینه لري. د کابل ښار په کمپنۍ کې محمد نادر له یوې لسیزې راهیسې نجاري کوي او دغه کسب ورته له پلار او نیکه ورپاتې دی. شاوخوا 10 کاله کېږي چې نجاري کوم. بیا ورته نورو ځایونو کې مې کار کړی. دا کسب له پلار نیکه راپاته دی. کارونه شکر الحمدلله ښه دي، خو د پخوا په څیر نه دي. ډیر تغییر پکې راغلی دی، ځکه اوس د لرګي استعمال تر ډیره کم شوی، ځای نورو شیانو نیولی. پخوا به د شیانو په جوړولو کې ټول کار له لرګي اخیستل کېده. عبدالله چې له تیرو 15 کلونو راهیسې نجاري کوي، دلته د نجارۍ اړوند هر رقم شیان جوړوي چې له هغې جملې کړکۍ، دروازې، المارۍ او ورته نور شیان. د په خبره چې دوی هره ورځ شاوخوا 10 دروازې او کړکۍ جوړوي. زما شاوخوا 15 کاله کېږي چې دلته نجاري لرم. کړکۍ، دروازې، المارۍ، د خوب تختونه او ورته نور ډیر شیان جوړوم. نجاري یو ډیر ښه هنر دی. پخوا کارونه ډیر ښه وو. اوس موږ د ورځې شاوخوا 8 یا هم 10 دروازې او کړکۍ جوړوو. د کارونو مو تر ډیره خوند نسته. 50 یا 80 سلنه کموالی پکې راغلی. ځای یې له بهره راتلونکې کړکۍ، دروازې یا خامو موادو نیولی دی. خو د کابل یو شمیر نجاران بیا سر ټکوي چې په دې وروستیو کې د ودانیزو چارو کمیدو، د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزورتیا او له بهره د لرګي د بدیل مصنوعي موادو راواردول د دې لامل شوي چې د دوی بازار یې پیکه کړی دی. ولا نجاري اوس تر ډیره څوک نه خوښوي، ځکه چې زموږ کارونه نسته. نو له دې څخه معلومیږي که توجه ورته ونشي، لرې نه ده چې دغه پخوانی هنر به له منځه لاړ شي. ما مخکې نجاري کوله، کار مې نه کېده. اوس له PVC دروازې او کړکۍ جوړوم. خلک یې خوښوي ځکه ارزانه تمامیږي. موږ د ورځې 4 PVC کړکۍ جوړوو. که چیرې له بهره په هر ډول توکو مالیه لوړه شي، نو هلته به داخلي تولیدات بازار پیدا کړي. موږ له دولته غواړو چې په دغه برخه کې زیاته پاملرنه وکړي. دلته راغلی یو څو اطاقه مې جوړ کړي چې هغه ته PVC کړکۍ اخلم، ځکه دا بیا نسبتا لرګیو والات ارزانه تمامیږي. موږ خوشحاله کیږو چې له داخلي تولیداتو په لویه پیمانه استفاده وشي. دولت باید په بهرنیو توکو مالیه لوړه کړي ترڅو داخلي تولیدات ارزښت پیدا کړي او بهرني شیان ډیر څوک استفاده نه کړي. هڅه مو وکړه د نجارانو د ورته ستونزو په تړاو د مالیې وزارت د مسؤلینو نظر له ځان سره ولرو، خو وروسته له ډیرو هلو ځلو او له دوی سره د بیا اړیکو نیولو سره بیا هم بریالي نشو چې په راپور کې نظر ولرو.